لنډو خبرونو ته ښه راغلاست. د کونړ والي سوال څخه د مخنیوي کمیسیون په غونډه کې د حرفوي او تنظیم شوو سوالګرو مخنیوي او بېوزلو سوالګرو ته د مرستو راجلبولو، ښوونیزو حرفوي زده کړو او کاري اسانتیاوو برابرولو په لارو چارو خبرې وکړې. مالیې وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان اسلامي امارت د رهبرۍ له پریکړې سره سم د دغه وزارت په تیره اداره د یو شمېر بهرنیو بنسټونو له پاتې پورونو څخه 2.7 میلیارد افغانۍ ورکړي دي. د اوبو او انرژۍ وزارت وزیر ملا عبداللطیف منصور لغمان ته د سفر په ترڅ کې د دغه ولایت شاهي کانال د لومړي پاس د چارو د پیل پرانیسته وکړه. د اوبو او انرژۍ وزارت وزیر د شاهي کانال د لومړي پاس چارو د پیل پرانیست غونډه کې ویلي په هیواد کې د اوبو مدیریت ته ژمن یو او دې برخې ته ځانګړې پاملرنه کوو. مالیزیا کې د اسلامي امارت سفیر نقیب الله احمدي د یاد هیواد په پلازمینه کوالالامپور کې د اسلامي سیاحت په 4م نړیوال کانفرنس کې ګډون کړی. د جوزجان ولایت سیمایي مسؤلین وایي چې دغه ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې د نږدې 24 میلیونه افغانیو په لګښت یو ښوونځي ته ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د ملي دفاع وزارت د حضرت عبدالله بن مسعود د جګړه ییزو ګډو زده کړو قومندانۍ څخه د لسګونو منصوبینو د فراغت خبر ورکړی دی. د سمنګانو عامې روغتیا ریاست مسؤلینو په دغه ولایت کې د څه باندې 38 میلیونه افغانیو په لګښت 15 بېلابېلې پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارلې.